السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم جميعا. الدرس السادس والعشرون د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. زموږ شپږویشتم درس دی. درس پیلولو نه مخکې هیله کوم تاسو نه چې فیسبوک کې زموږ ورځنۍ جملې هغه فیسبوک ګروپونو کې شیر کوئ. دوه درې ګروپونو کې چې هر یو تاسو شیر کوئ ډېره ګټه موږ ته رسېږي. ډېر نوي دوستان هم موږ پیدا کولی شو. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الدرس السادس شپږم درس. أستمع وأعيد أورم أو تكرارهم. المشتري يسأل والبائع يجيب. مشتري و سوال کوي، اخیستون کې پوښتنه کوي. والبائع يجيب او خرڅون کې جواب ورکوي. السؤال پوښتنه، الجواب جواب. بكم الصحون. بكم الصحون. صحون جمع د صحن ده. صحن کاسه، کاسو ته ویل کی. صحون کاسه. بكم الصحون كاسي بسودي. الصحون بعشرة ريالات. وكاسي بلس ريال دي. الصحون بعشرة ريالات بلس ريال دي كاسي. بكم الإبريق. بكم الإبريق. چاینا کا وې پسودا. چاینا کا پسودا. إبريق چاینا کی ته ویل کیږي. چای چې کی تیاری. الإبريق ب8 ريالات. الإبريق ب8 ريالات. چاینا کا په 8 ریاله ده. 8 چاینا کا په 8 ریاله ده. الابریق ب8 ريالات. بكم الملائق. بكم الملاعق. ملاعق د ملعقه جمع ده. ملعقه قاشوغي ته ویل کیږي. الملائق ب9 ريالات. الملائق ب9 ريالات. قاشوغي په 9 ریاله دي. الملائق ب9 ريالات. أصل الصورة بين بالكلمة و تصوير د کلمو سره وصل کوم. فرن. فرن اوس کوم ده؟ فرن دا شو. سرير. سرير دا شو. غسالة دا شو. ثلاجة دا شو. غرفة نوم دا شو. سجادة دا شو. طاولة دا شو. ستارة پرده دا شو. والأستمع وأضع علامة الصحيح أمام الكلمة المناسبة. اورم او صحیح علامه دلته د صحیح کلمې باندې صحیح علامه کش کومه. اسكنو چیرته؟ اسكنو في قصر او قصر. قصر په قصر کې اوسېږم نو قصر دا صحیح سو. اسكنو في القصر. الاوراق على حامل او كخامل. حامل. اكل تاذج. ماذا؟ التين. تين التاذج. اكل والتين وزيتون شوية. أكل التين التاذج. تاذة. تاذج تاذة تولكي. يسافر أخي في صيف أو صيف. صيف تورتول صيف فصل موسم. صيف موسم كي سفر كوي. هذه سورة أو سورة. سورة. هذه سورة أبي. دامي د پلار تصویر دی. تسكنو. عین او که عین. عین تسکنو په الف سره. عین سترګې ته ویل کېږي. عین چیرته. عین تسکنو چیرته اوسېږي. استمع واعيد اورم او تکراروم. الام في محل الاواني المنزليه. دا جملې دي ته غوږ شئ چې دا مهمه جملې دي. نوې دي کې نوې کلمه. الام في محل الاواني منزليه. و مور د لوخو په محل کې ده. د کور د لوخو په محل کې ده. یعنی بازار اما محل. الاواني منزليه. اواني لوخي ته ویل کیږي. منزليه د یعنی د کور لوخي په هغه محل کې ده. مور د کور د لوخو په محل کې ده. اشترت مكنسه يدويه. اشترت واخسته ماضي شو. اشترت یعنی واخسته. مكنسه يدويه جارو. عدلات جارو دغه برش چې ورته وي برش. مكنسه يدويه دي ته ویل کیږي. وقدرا للطبخ او دیګي. قدر دیګي د پخلی او دیګي واسطه. وشوکات وسکاکین. شوکات جمع د شوکه ده. قاشق پنجه. شوکات قاشق پنجي. وسكاكين سكين
او چاړې، وملائق او قاشوګي، وفناجين او پیالي، فنجان مفرد ده، فناجين جمع، للشاي د چای او د قهوې لپاره، وصحونا او کاسي، ومفارش سفره او مفارش سفره دغه ته وایي هغه چې ورته وایي مائده د سرخان لپاره دغه مفارش سفره دې ته ویل کېږي. او اکیاس نفایات، اکیاس نفایات او اکیاس جمع د کیس ده، کیس هغه ته ویل کېږي پلاستیک ته ویل کېږي. نفایات دغه کثافات مرداري چې وایي ګند او د ګن پلاستیکونه یې واخیستل. نو دلته تصویر شته د تور پلاستیکونه ګن لپاره استعمالیږي، دي ته اکیاس نفایات. وصابون غسیل د مینځلو دوا، دي ته صابون غسیل د مینځلو دوا صابون. و ابریق شای او د چای چاینکه واخیستله. فی محل الاوانی منزلیه، مکنسه یدویه، قدر، ملائق او قدرا، ملائق شوكات، سكاكين، فناجين شاي، فناجين قهوة، صحون، مفارش سفرة، أكياس نفايات، صابون غسيل، إبريق. أصل بين المفرد والجمع، مفرد وإذا جمع سر وصل كوم. ملأقة ملائق، شوكة شوكات، سكين سكاكين، فنجان فناجين، صحن صحون صحون، مفرش مفارش، كيس أكياس. أكملوا كما في النموذج، پورا کوم څنګه چې په مثال کې ده. مثال أفضل الثلاجة البيضاء، ماذا تفضل أنت؟ وإذا سپین یخچال خو ماذا تفضل أنت أو سوف خوي؟ زرقاء. أفضل الثلاجة الزرقاء. وإذا زرقاء استاسو کومن کی وای چې زرقاء ازرق کوم رنگ ته ویل کیږي؟ ما تاسو ته تیر د رنگونو په درسونو کې ویلو ازرق یا زرقاء کوم رنگ ته ویل کیږي؟ هله کوم کومنټ کې ولیکي ازرق ولیکي او خواته معنا ولیکي. دویم دا استاسو ولیکي افضل السرير الازرق. واذا ازرق زرقاء دا یو معنا ورکي. واذا ازرق سرير يعني چپرکټ خوخوم. ماذا تفضل انت او تاسو خوخوي؟ الاسود. اوس جواب په اسود سره ورکي لکه دلته ورکړو. افضل سرير دلته ازرق په اسود راوړي. افضل السرير الاسود. واذا تور چپرکټ خوخوم. أفضل طاولة كبيرة. ماذا تفضل أنت؟ أفضل الطاولة صغيرة. ذوي وروكي ميز خوخوم وروكي ميز خوخوم. أفضل فرن صغير. ماذا تفضل؟ أفضل فرن الكبير. أفضل سيارة الحمراء. حمراء كم رنگ تويل كي؟ أحمر سور. أفضل سيارة الحمراء. وإذا سور موتر خوخو. ماذا تفضل أنت؟ تثق خوي. أفضل سيارة الخضراء. أخضر شويل كي. أفضل سيارة الخضراء. متاسنا دي درس كي يو أزرق زرقاء بختنا وشوا أو بلد خضراء. دي درسونه تیر شوی دي. هله کوم کومنټ کې د دې معنا تاسو ولیکئ. نو آداب الزیاره دا په بل درس کې وشتم درس کې ان شاء الله وایو. نو هر څه پوښتنه چې وی هله کوم کومنټ کې کولای شي. ان ډیر دوستان د قواعد ګرامر په اړه کې پوښتنه کوي. ان شاء الله ګرامر قواعد ډیر ژر به د پاڼې طریقه او یوټیوب چینل څخه نشریږي. البته استاد به تاسو ته مخامخ ویډیو کې درس درکوي. د سکرین نه به درس نه درکوي ان شاء الله. نو فل تاسو نه هیله کوم چې موږ سره صبر وکړئ. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.